که دغه څلور کارونه یو سړي د خپلې ښځې سره شروع کړل ویې کړل نو هغه ښځه به د خپل خاوند نه ټول ځان قربان کړي په دغه څلورو کارونو سره. هغه کوم کارونه دي؟ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډیره معلوماتي ویډیو مې درله راوړې ده. کتونکو اکثره لا سړي دغه سوچ کوي چې د ښځو صرف دغه فرض دی چې د خپل خاوند خدمت وکړي، بلکې حقیقت دا دی چې محبت د دواړو سیډو کیږي. ښځې له هغه مقام ورکول کوم چې د هغې حق دی. د یو خاوند اصل عظمت ظاهریږي. دغه څلور او اسان کارونه هر خاوند له پکار دي چې خپلو ښځو سره یې وکړي. اولنې، اکثره له سړي د خپلو ښځو خبرو له اهمیت نه ورکوي. که تاسو واقعا غواړئ چې ستاسو ښځې دې په تاسو باندې فخر وکړي نو د هغې خبرې واورئ، که هغه واړه شانتې خبره ولې نه وي. دویم، د ښځې د نوي کپړو اغوستو تعریف کول یا د هغې د محنت کولو رښتینی تعریف کول. دغه یو څو وړې جملې د هغې ټوله ورځ ښایسته کوي. دریم، د ټولې ورځې مصروفیاتو کې لږ شانتې ټیم خپلې ښځې له ورکوئ او دغه وخت ورکولو سره هغه ښځه خپل ځان خاص محسوسوي او دغې سره رشته مضبوطیږي. څلورم، د خپلې ښځې سره په کور کې د وړو کارونو خدمت کول، مثلا ماشومان تیارول یا په کچن کې ورسره د چایو پخولو خدمت کول. دغه واړه کارونه د ښځې په زړه کې د سړي محبت مضبوطوي. نو دا هغه څلور کارونه چې کم سړي د خپلې ښځې سره وکړي، دغه کارونه خپل عادت جوړ کړي، نو دغه ښځې به خپل خاوندان په سر کېنوي او ځان به ترې قربان کړي. ښځې له هغه مقام ورکول کوم چې د هغې حق دی. د یو خاوند اصل عظمت ظاهري کارونه خپل عادت جوړ کړي، نو دغه ښځې به خپل خاوندان په سر کېنوي او ځان به ترې قربان کړي. دغه نوی اپډیټ چې سره مو شریکول غوښتل، که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل هم سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتو نه تاسو په وخت خبرېږئ. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم.